منو اوریدونکو د حضرت عمر رضی الله عنه د سیرت مبارک پنځمه برخه نن تاسو ته وړاندې کوو په توفیق سره د الله جل جلاله. لیکوال او ترتیب کوونکی مولانا حبل الله المتین، ویناوال مولوی عبید الله. قدرمنو اوریدونکو، الله جل جلاله عمر رضی الله عنه د داسې سلیم فطرت او طبیعت خاوند کړی و چې ډیر غلط کارونه یې قبل الاسلام هم نه خوښول او تر اسلام راوړلو وروسته یې هم ډیره زبردسته بهترینه رأیه درلوده چې په هغو کې د عمر رضی الله عنه ډیرې غوښتنې د قرآن د حکم د راتللو سره موافقې سوي. لکه داسې: اول، عمر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، که چیرې موږ د طواف کولو څخه وروسته د مقام ابراهیم سره 2 رکعات لمونځ کولای، دا به شوی، ځکه چې طواف غوره عبادت دی. چې لمونځ مو هم کولای نو لا به ډیر شوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د هو یا نه جواب نه ورکړی، ځکه چې د ځانه یې د عبادت حکم نسو ورکولای. نو الله جل جلاله د سورة البقره 125 آیات نازل کړي او الله پاک وفرمایل: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. یعنی تاسو د مقام ابراهیم سره تر طواف وروسته لمونځ وکړئ. 2 رکعاته واجب د طواف لمونځ ضروري سو. په دې حکم کې د الله جل جلاله د فرمان سره د عمر رضی الله عنه دغه خواهش پوره سو چې مسلمانان به تر قیامته ورڅخه برخمن وي. دوهم، د حجاب حکم. عمر رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل: یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، مسلمانان ستا کور ته د دین د زده کولو دپاره درځي، په دوی کې به نیک او بد خلق ضرور موجود وي. که تا امهات المؤمنین رضی الله عنهن ته یعنی بیبیانو ته د ستر کولو امر کړی وای، ډیر به شوی. تر دې وخته پورې د حجاب یا د پردې کولو حکم نه و راغلی. نو الله جل جلاله د سورة الاحزاب 53 نمبر آیات نازل کړي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. الآیه، یعنی کله چې تاسو کوم شی غواړئ نو د پردې شاته یې غواړئ، یعنی پرده باید وکړئ چې یو بل سره ونه وینئ. د پردې په باره کې په دې صورت کې پوره تفصیل بیان سوی دی. دریم، د عائشې صدیقې رضی الله عنها څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به هره ورځ د مازدیګر تر لمانځه وروسته د ټولو بیبیانو ځای ته ورتلی او په ولاړه به یې د هغوی احوال اخیستی. خو یوه ورځ یې د یوې بیبي سره وخت زیات تیر کوي. هغه بیبي یا زینب رضی الله عنها و یا ماریه قطبیه رضی الله عنها و او یا بله کومه بیبي و. ما ته هغه د بنتوب غیرت راغی چې ولې یې د هغې سره وخت زیات تیر کوي. خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته د وخت تیرولو سبب دا و چې هغې بیبي ته یو چا شهد یا عسل ورلیږلي وه، هغه یې ورته ساتلي وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې راوړل، هغه وچښل. نو عایشې رضی الله عنها نورو بیبیانو ته وویل چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی چې هر یوې ته ورتلی، هغه به ورته وایي: ستا د خولې څخه د منافرو بوی ځي. منافر یو بدبویه بوټی و. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغی، هغوی ورته همدا خبره وکړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل: ما خو هلته شهد خوړلی دي، په شهدو کې بوی له کومه سو؟ د بیبیانو سره چې نور جواب نه و نو ورته یې وویله: شاید د شهدو مچۍ پر دغه بوټي باندې کښېنستلي وي. نو د دوی په دې کار باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم خفه سو. بیا یې د هغې بیبي کور ته د ورتللو څخه قسم وکړ. د هغه نورو بیبیانو سره یې هم تعلقات ختم کړل، خبرې یې نه ورسره کولې. ټول صحابه کرام رضی الله عنهم خفه سول.
رسول الله صلی الله علیه وسلم هم د بعض صحابه کرام رضی الله عنهم سره مشورې کولې، هر چا ورته خپل رأی ورکوله. خو عمر رضی الله عنه د هر یوې کور ته ورغی، ورته یې وویل چې تاسو په خپلو ځانو مه غاویره کیږئ. که رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته طلاق درکړي نو الله جل جلاله به هغه ته داسې بیبیانې ورکړي چې مسلمانې به وي، مؤمنانې به وي، د الله جل جلاله فرمان منونکې به وي، توبه کوونکې به وي، عبادت کوونکې به وي، روژه نیونکې به وي. که کونډې وغواړي که پیغلې، ټولې به تر تاسو غورې او بهترې الله جل جلاله ورکړي. ټولو د عمر رضی الله عنه خبرې واورېدلې، هیڅ چا جواب ورنه کوي. یوازې بیبي زینب رضی الله عنها ورته وویل ای د خطاب زویه، دغه خبرې ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله نه کوي چې ته یې کوې؟ نو الله جل جلاله د سورة التحریم 5 آیات مبارک نازل کوي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يعني كدغ ببيان طلاق سي نو الله جل جلاله بداسي ببيان ورکړي چې مسلماني مؤمناني تابعداري روژه نیونکي توبه ایستونکي به وي، کونډې غواړي که پیغلې تر تاسو به غوره ورته نصیب کړي. نو لکه په دې آیات کې چې کوم کلمات ذکر سوي دي، همداسې کلمات عمر رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبیانو ته ذکر کړي وه، چې دا د عمر رضی الله عنه د سلیم عقل، پوهې او حق پرستی دلیل دی. بیا بیبیانو معافي وغوښتله او رسول الله صلی الله علیه وسلم د قسم کفاره ادا کړه. قدرمنو اوریدونکو، د حضرت عمر رضی الله عنه د سیرت مبارک 5مه برخه پر همدې ځای ختموو، تر بیا راتلو مو پر یوه الله جل جلاله سپارو.